نو لیدونکو السلام علیکم. دا هم تازه او مهم خبر. د جرمني او ترکیې مشران وای افغانانو سره دې مرسته وشي چې مهاجرت ته اړ نشي. دوستانو ویډیو را سره تر پای وګورئ، که چېرته مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل هم د سره سبسکرایب کړئ. د جرمني صدراعظمې انګلا مرکل د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د دوشنبې په ورځ اکتوبر 14 یعنې تلې 40 په لیدنه کې اروپا ته د ناقانونه کډوالو د مخنیوي په هکله د اروپایي اتحادیې او ترکیې د تړون په اهمیت باندې ټینګار وکړ. اغلې مرکل چې په استانبول کې له ښاغلي اردوغان سره یو ځای خبرې کولې وویل دا غواړي چې اروپا اتحادیه له ترکیې څخه ملاتړ ته دوام ورکړي او د اردوغان حکومت یې د سوریې مهاجرو د منلو او له هغوی سره د مرستې په خاطر وستایه. دواړو مشرانو د افغانستان په هکله هم خبرې وکړې. اغلې مرکل وویل دوی غواړي چې له افغانستان سره بشري مرستې یقیني شي چې نور افغانان بهر ته د مهاجرت کولو په خاطر د قاچاقیانو ښکار نشي. د جرمني او ترکیې مشران په داسې حال کې له افغانستان څخه د کډوال د بهیر د زیاتېدو په هکله خبرې کوي چې په دې وروستیو کې یونان له ترکیې سره په خپله پوله د سرحدي پولیسو شمیر زیات کړی. دا هیواد ویره لري چې په افغانستان کې د موجود وضعیت له امله به ډیر شمیر افغانان هڅه وکړي چې په غیر قانوني ډول د دغه هیواد له لارې اروپا ته داخل شي. یونان له 2 کلونو راهیسې د مهاجرت لپاره خپله پالیسي او د خپلې پولې ساتنه سخته کړې ده. له ترکیې سره په پوله یې یو دیوال غځولی او په عصري ټکنالوژۍ مجهزه د نظارت او څارنې یوه شبکه یې ورباندې نصب کړې ده چې د هیواد ته د پناه غوښتونکو د وراوښتو مخه ونیسي. دواړو مشرانو په جرمني کې د مهاجرو پر ضد په تیره بیا ترکانو پر ضد د توپیر چلند د له منځه وړلو په هکله هم خبرې وکړي. دا به ترکیې ته د صدراعظمې په توګه د اغلې مرکل وروستی سفر وي، ځکه هغه په پام کې لري چې له 14 کاله صدراعظم کولو وروسته استعفا ورکړي. دوستانو خبر تر همدې ځای و. د لا زیات معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.